د متقاعدانو د حقونو په اړه د ملا هبت الله تازه فرمان. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ملا هبت الله فرمان ورکړی چې د ولسواکۍ د متقاعدانو حقونو ورکړې ته دې په هر اداره کې ځانګړې محکمې جوړې شي. تر دې مخکې د اسلامي امارت مشر په افغانستان کې د تقاعد سیستم لغوه او د متقاعدانو تنخواوې یې بندي کړې وې. باختر رسنۍ وایي دغه محکمې به د شریعت او قانون له مخې د متقاعدانو حقونه ومني او ورکړي. پرون ملا هبت الله فرمان ورکړی چې د ولسواکۍ د متقاعدانو حقونو ورکړې ته دې په هر وزارت او اداره کې ځانګړې محکمې جوړې شي چې د ولسواکۍ د تقاعد شوو کارمندانو حقونه تایید او ورکړل شي. د باختر رسنۍ په دغه خبر کې وړاندې راغلي د ملا هبت الله د فرمان له مخې وزارتونه او اماراتي ادارې مکلفې شوې چې د متقاعدانو د حقونو د حل لپاره ځانګړې محکمې جوړې کړي. له تیرو 3 کلونو راهیسې د ولسواکۍ متقاعدان د خپلو حقونو د ورکړې لپاره واټونو ته راوځي او په اعتراضي غونډو کې له اسلامي امارت ته خپل حقونه غواړي. په تیره لړم میاشت کې د متقاعد دولتي کارمندانو یوې ډلې د اسلامي امارت لخوا د دوی د 3 کلونو تنخواوې د نه ورکولو له امله په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما پر وړاندې اعتراض کړی. تقاعد شوي پخواني کارمندان وایي چې په 1400 لمریز کال کې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو راوروسته دوی خپل تقاعد نه دی ترلاسه کړی. تیره اونۍ د ولسواکۍ پخواني لوی څارنوال محمد فرید حمیدي ویلي چې د اسلامي امارت له لوري متقاعدانو ته د تقاعد نه ورکول ښکاره غصب او فساد دی. حمیدي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې متقاعدانو خپل ځواني د دولت او د وګړو په چوپړ کې تیره کړې او هیڅ څوک حق نه لري چې د دوی حق ورڅخه واخلي. په افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر 65 کاله دی او یا دا چې یو چا باید 40 کلنه کاري موده بشپړه کړې وي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.